منګه چې څومره تر سودا کوله 50,000 او 60,000 اوس هغه سوداګان نشته ولا اوس هېڅوک هم نه راځي مارکیټ ته. نور نه په کوڅه کې ګاګ شته نه بیرون ګاګ شته هېڅ شی هم نشته خلک ډوډۍ تیاران دي. یو افغانستان یوټیوب چینل د چین او د ملازیا او د کوریا او د جاپان د ټول نه راځي. خوندې مو کونډانېدلې شکر الحمدلله اوس کراره ده خدای مهربانه دی کرار به اقتصاد هم سم سي سودای هم سمې سي. یو افغانستان یوټیوب چینل سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ. دوستانو په دغه مارکیټ کې به نن تاسو د الکترونیکي د ټلویزیونونو د کمرې او همداسې نور ساماناتو نه خبر کو چې په دغه حالاتو کې څومره تاثیر غورځولی دی اخیستونکي پخوا غوندې شته او که نه. سلام روغ ستړی مه شئ. سلام علیکم وروره څه حال ده جوړې ښه خویې مننه ژوندی اوس خوشحاله اوس نوم ده روژانه ستنه یو جهان مننه مهرباني چې موږ اول اخلي بس نو دکانداري ده کوو د الله مې هیله ده. نوم دې څه شی دی نوم یوازګل مې نوم ده وروره. یوازګل وروره څنګه په خیر کراري ده رحم د فضل د خدای د خپله ښې جوړې. څنګه ستاسو سودا په دغه ورځو کې ټلویزیونونه او همداسې نور کمرې خرڅېږي؟ ولا وروره مخکې خو ډېره ښه سودا وه مخکې ډېره زبردست سودا وه مخکې به دا موږ چې څومره تر سودا کوله 50,000 او 60,000 اوس هغه سوداګانې نشته ولا اوس هېڅوک هم نه راځي مارکیټ ته هسې بس دا خپله کرام نه پوره کوی ولا بس ټیم د پاسوي نو اوس د کال کراګانې رانه اخیستې نو اوس پکې ناستې نو پیشکې رانه اخیستې پکې ناستې نو ګانې تاسو نه اخیستې یاره د دوکان په سر ما خو دا 2 دوکانه دي نو دوکان په سر د 15,000 او 14,000 روپۍ کرا ده نو دواړو دوکانو 14,000 برابرېږي. پیشکې د یو کال ورکړې ده یو کال مخکې مې ورکړې ده بس مخکې یې غواړي او به مخکې ورکړو که نور دوکانداري کېږي او که نه کېږي بس پکې ناستې نو مخکې چې 50,000 روپو سودا کېدله نو اوس څومره کېږي؟ یاره اوس نه کېږي کله وسي کله ونه سي کله 2,000 کله 3,000 بس ناستې پکې نو که کېږي او که نه کېږي بس ناستې اوس هلته مالونه هم ګران شوي دي او دلته خرڅېږي نه بس سامانات د ټلویزیونونو همداسې نور دا د برقي سامان لکه کمرې شوي دا د کوم ځای راوړئ؟ دا وروره د ویش نه راوړو بس ملته ورته په میاشتو پراته وي بیا ونډ برابروو بیا چې وایخلو دلته خرڅېږي نه نو څه قرض څه هغه هلته پیسې هم غواړي بس اوس بیخي صفر ته راولېدلې ده سودا اوس خرابه شوې ده بیخي خرابه شوې ده بیخي داسې شوې ده چې بیخي خرابه شوې ده نو اوس حالات والا ډېر خراب ده پخواني پرېنه زه خدای دې خیر وکړي خدای به انشاءالله چې بیرته حالات ښه کړي. دغه سامان چې د ویش نه راوړئ هلته چک کوئ یا څه رقم؟ نه وروره دا د کانتینر په مخ اخلو مالته ډاکې داسې یو غټ ډاک د دې کې کانتینر خلاصېږي بس هغې په مخ ناچکې اخلو نو موږ لږ پکې وتلي لږ موږ پکې مایره یي بس دې له وجې پوهېږو چې دا کې دغنه جوړې خیږي عقلا خراب هم پکې خیږي نو جوړې دغنه پکې خیږي داسې توکلي باندې اخلو همدغسې او دلته چې خرڅوئ بیا خو په چک خرڅوئ دلته بیا چکوو دلته ښه ریډي کوو بیا ښه مومري کارت او چاچر او هر څه مکمل ورکوو بیا دا اخلي داسې خو په ناچکې دلته نه اخلي دلته نو داسې ورځو کې میاشت کې یوه دانه اوس خرڅېږي پخوا به موږ ډېر مشتریان لرو د ډېر کسان لرو د هغو به 10 او 15 20 د ورځې رانه وړلې اوس هغه کسان نشته اوس هغه کسان په بازار کې نه لیدل کېږي.
Yo Afghanistan YouTube channel. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دا دوکان د ټلویزیونونو دی، مختلف ټلویزیونونه پکې دي. نو باقي به له دې ورور پوښتنه وکړو چې په دې وخت کې د ټلویزیونو سودا څنګه ده. سلام، ستړی مه شي. خیر اوسې وروره. څنګه وروره؟ ښه بخیر. شکر د نوم مبارک دی. غازي. غازي صاحب څنګه بخیر یې؟ شکر د وروره. په شروع کې کرکټ سره څومره مینه لرې؟ کرکټ سره خو زیاته مینه لرو وروره، ډېره زیاته. همدا اوس د چا میچ دی؟ د افغانستان د زیمبابوې میچ ده. څه چې زیمبابوې کې به ګټي او که افغانستان یې ګټي انشاءالله. د کرکټ کې په کوم هیواد سره چې د افغانستان لوبې ډېرې ورته تادي چې کاش کې تیوې ګټي او په خوشحالۍ؟ پاکستان سره چې ډېر په خوشحالېږم چې افغانستان یې ولې؟ بس د ما زړه خوښه ده چې وې ګټي ته. خپلې کلیاړیانو ته همدا اوس څه وایي؟ ما خو ډېر زیات چې خوښ د راشد خان مې خوښ ده، ډېر بیخي زیات مې خوښ ده، مینهوال یم د هغه. ښه وروره، څنګه دی د ټلویزیونو سودا مو څنګه ده؟ وروره کار خو بیخي په ټپه ولاړ ده، نسته کار، نه خرڅېږي؟ بالکل نه خرڅېږي. خلک څو ټلویزیونونه خرڅ کړي؟ زه درته په دا میاشت کې موږ 10 لاب نه ده کړی. زه درته وایم چې هر سړي نه چې فریاد، ټول د دکانداران درته فریاد کوي، هر دکاندار ته ورځي پوښتنه ته وکړه څنګه د بازار دی، هغه به همدغه یو خبره درته کوي. نه څه بازار دا وګوره، دا ټول دا د خالي دکانداران راجمع دي دلته ولاړ چې کوم دي. نور نه په کوڅه کې ګاګ شته نه بیرون ګاګ شته، هېڅ شی هم نشته. خلک ډوډۍ تیاران دي، ډوډۍ نه پیدا کېږي، پیسې خو هغه دي ورکې دي د خیر سره. دکان کرایه مو بیا څومره ده؟ کرایه 10,000 روپۍ ده. بیا دا 10,000 څنګه برابروئ؟ خو بس که نه برابروې، اوس دا موږ تېر وخت کې ورسره جنجال و، درته وایي وروره خالي یې کراته، نو بله لاره نشته. په دې حالات کوم چې خالي و خالي یې کراته. مخکې شکر الحمدلله بازار ډېر ښه و. څو کاله دې کېږي په دغلته په دې مارکېټ؟ یاره 12 کاله کېږي چې راغله. داسې کال پکې نه و لکه دا؟ یاره داسې چې زه داسې خبر وی چې داسې حالات راځي که نه زه به بیخي د پاکستان نه نوم راغلی. دا 12 کاله دې دلته دکانداري نه کوله؟ نه مې کوله. دا ګورې نه، دا ګیره مې وینې نه، قسم مې دی په خدای زما په جیب کې اوس فی الحال 100 روپۍ پاتې دي. اوس زه دا حیران یم چې سبا ته به زه څه شی کوم. سودا نشته ده، مزغین دغه هلته ته وینې نو کوم سړی راغلی پوښتنه کړې چې دا ټي وي په څو ده. زه خدای دې خیر کې انشاءالله سختۍ پسې راحت راځي، چې څومره شپه اوږده مې سهار ضرور پسې راځي. خدای دې راولي کومه دي، خو موږ سترګې پسې ړندې شوې په دې شپو پسې. زه خدای مهربانه دی، بس خوشحاله اوسې، خیر اوسې، کور دې ودان دی. په دې هیله چې بیا یو ځل راځم او تا سره مخامخ کېږم او ښه خوشحاله یم. بس خیر اوسې، کور دې ودان دی. کور دې ودان خیر اوسې. Yo Afghanistan YouTube channel. ستړی مې ورور څنګه په خیر بېداره صحت مو ښه دی؟ قراري د ښه خوی جوړې. کوم ولایت دی؟ د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بیا د کور هلته دی که دلته؟ کور مې هلته دی، کندهار کې. ورته مسافرۍ شپې ورځې سبق وو. مسافر یې او دلته؟ مسافر. څومره وخت بیا کور له څومره وخت پس دی؟ بس یو اختر و بل اختر زه د خیر. یو اختر او بل اختر؟ واده دې کړی؟ نه واده لا کوم سره. چې واده وکړي بیا به څومره وخت پس دی؟ واده نو بیا نو 2 میاشتې شولې، یوه نیم میاشت و 3 میاشتې شولې، وخت کار ته بیا ګورو. چې کار ډېر بیا خو نه ځي؟ و بیا چې کار ډېر بیا نو 3 میاشتې بعد ځو یا 2 نیم میاشتې 2 میاشتې بعد ځو. څنګه ستاسو سودا څنګه ده؟ سودا بس د پخوا پرتله ډېره کمزورې شوې ده. پخوا څومره سودا خرڅېده؟ پخوا تقریبا د طالبان د حکومت نه مخکې د ورځې 8 تلویزیونونه خرڅېدله، په ښو ریټو باندې خو وتله. اوس بس خپل تسلاب ته یې رانې اخیستي یو. اوس هېڅ نشته؟ هېڅ نشته، هېڅ نه خرڅېږي؟ بیخي خرڅېږي نه. پوښتنې والا هم راځي، هغه هم داسې برته لاړ چې بیا نه سره خلکو سره ډوډۍ د پیسو درک نه لګي، نو ټي وي خلک څه کوي بیا؟ اوس د یو ټلویزیون قیمت
پخوا چې څه مقصد دغه ټلویزیون مخکې څه اوس تاسو په څه اوس ولګوي تقریبا دغه تلویزیونونه دي مخکې په 11 روپۍ ته غورځېدله په 1514 روپۍ خرڅېدله اوس دغه ټي وي دی په 15 روپۍ غورځي مې په هغه 14 روپۍ خرڅېږي او دغه تلویزیونونه کوم ځای نه بیا راوړئ دا د ویش نه راوړه د ویش نه د ویش نه راوړه او د ویش ته بیا کوم ځای نه راځي هغه نه بیا د چین او د ملایزیا او د کوریا او د جاپان د ټول نه راځي بهرني تلویزیون دی بهرني چې دلته راشي بیا څه چینجز پکې راځي دلته چینجز یو راته کم خلک چې شوق لري چې انتن کې وغږي یا کم خلک لري چې په ډیش کې ورغږي ډیش ورته واخلي بیا ډیش والا مسته چې غواړي چې انتن کې وغږي ته بیا موږ د انتن تخت ورچو ور انتن تخت ورته بدلو بس خلاص Yo Afghanistan YouTube channel. نوم یې عبدالله جان او دستا ما نوم محمد سعادت محمد سعادت عبدالله جان ستاسو د دکان څومره وخت دلته کېږي یاره زموږ د دکان کم از کم 11 کاله کېږي 2011 کې راغلی و او 11 کاله هم کېږي خو کاروبار اوس دا یو 6 میاشتې کېږي د طالبان چې راغلي 9 میاشتې ډېر کمزوري شوی دي خو بیا هم شکر الحمدلله شکر پکار دی په هر حالات کې چې امن راغلی دی دا غټه خبره ده کاروبار به خدای ښه کړي زموږ رستي نیکهګان او پلرونه ډېر په نیستي کې وخت تېر کړی دی خدای مهربانه دی چې امن یې زموږ رستي ورونه نه شهیدانېږي نه دي نور وختو کې مو ډېر شهیدان ورکول مړي مندې بورېدلې خوندې مو کونډانېدلې شکر الحمدلله اوس کراره ده خدای مهربانه دی کرار به اقتصاد هم سم سي سودا یې هم سمې سي کنې سودا یې اوس لږ کمزوري دي خو حالات په تمه خدای به یې سمې کړي چې امن راغلی دی دا غټه خبره ده نن د تقریبا د څومره سودا کړې څو روپو یاره دا خو دوکانداري کار دی الله دې مې نه دخکي دروغجنې یو 6,000 به مې کړي یا 1000 او سودا پخوا زیاته کېدل زموږ سودا نه و دا 2 دوکانه دي چې ډېره سودا وسي مثلا 6,000 15,000 پورې بیا خرچه هم ولاړې 1,500 روپۍ موږ ته هم کفایتېږي اوس په دا 15,000 6,000 4,000 کې دا سړی د کوره باقي کېږي په دې سودا باندې هېڅ هم نه کېږي دا د دې دوکان 400 کریا ده 2-3-400 زه خورم بلکې بیل هم 2,000 میاشت کې راځي 2,500 پورې چوکیداري ده او نور خرچه راځي پر انسان په دې 4-5,000 کار نه کېږي خدای مهربانه دی خدای به برته کارونه سم کړي آهسته ورته به الله ته په تمه الله به کارونه سم کړي دا خو اصلا کې دا د دوبۍ او جاپان راځي مستعمل شیان دي یوز دي بیا موږ د ویش نه د جاپان دوبۍ نه ویش ته راځي د ویش نه موږ دلته راوړو به کیفیت څنګه ښه شي پیدا کیفیت یې ښه دی دردانو چینایانو دا ډېر ښه دي دا یوز شیان نه دي خارج کې لږ استفاده سوي خو ښه نتیجه ورکړې ده تقریبا 11 کاله کېږي چې خلک دې شیانو سره ډېر خوشحاله دي مثلا دا شیان ته نه دي اسرائیل کې تلویزیونونه ښه تلویزیونونه راځي بایسکلان جاپاني ښه بایسکلونه دي سنګاپوري او جاپاني داسې نور شیان هم وګڼه جاپاني یخچالونه هم راځي دلته دا یوز ښه شیان دي نتیجه ورکړې د خلکو استعمال کړي دي اوس مثلا دلته ډېر ښایسته شیان دي اوس د یو شي مثلا دغه اوتو یو دا د دې اوس قیمت څو روپۍ دی د دې قیمت تقریبا 9,500 دی اوس نوې چینایي راځي په 1,100 دوکاندارانو ته دوکاندار مجبور دی 1,200 خرڅ کړي خو نتیجه دونه نه ورکوي لکه دغه د خارج کې استعمال شوي دي نیم په نیم ارزان هم دي او ښه شی هم دي کیفیت هم ښه دی مثلا دا هر شی دغه یو بوله جاروبر کې دغسې دي نوې چینایي 6,000 دي او لیلامي 3,000 پیدا کېږي ښه شی کار هم ښه کار کوي تاسو بیا ورنټي نه کوئ ځکه چې څنګه
وارنټي هېڅ وارنټي نه لري خو موږ یې په چک ورکوو خو کار کوي دی نه دی چې کار نه کوي خلکو استعمال کړي عین دی خلک زما سره انډوالان سوي دي چې اوس راځي دوکان ته 15 کاله مخکې ما یو تور کړی بیا پسې راغلی وایي هغه فلیپس ته ماته راکړه ډېر ښه شی و هغه پیناسونیک پیدا کېږي راځي لیلامي راځي لاټونه راځي بیا موږ پې برابروو د چاینک هم راځي توم راځي جوسر هم راځي نشنل او پیناسونیک کې ښه مستعمل کمپنۍ دا ټول شیان داسې وبوله ښې کمپنۍ معلوم دی Yo Afghanistan YouTube channel. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.